السلام علیکم. وعلیکم السلام. شمشاد وروره نن خو 2 غنټې لیټ راغلی دا ولې؟ امنیه ځلي خان وروره ویم دې شیخانو ته موږ انسانان کم او خر زیات ښکارو. دا خبره خو د ټیک ته په سعودي کې کار کول هم اوس غټ ضلالت دی. یاره نو څه به کوې یار موږ خو د پاکستان نه راغلو موږ ویل 100 روپۍ به ګټو خو څوک وو یار. خبره دې په بل باران دا څنګه چا دې نن د ګیلې مالې شروع کړې دي مړه ستا خو یو ښځه ده وغم کړه ته چاره ګټې یاره په خبره دې صحیح ده یار د هغې غم خو راته د پیسې قدر وکړو. لکه شمشاد وروره بس ته 10 کاله دې تېر کړه هغه ټونس ویلې دي دومره د دنیا پیسې ولېږلې ځه پاکستان ته بس کا. امنیه ځلي خان وروره خبره خو دې بالکل صحیح ده خو انشاءالله دا 15 کاله نور تېروم بیا مې په خیر راته چې پاکستان ته لاړ شم هلته به ځان ته خپل کاروبار روان کړم د دې ځای نه د خدای زما سبب نور وکړي. ځه شمشاد وروره د دوړو ډکې پاسه کپړې یې بدلې کړو ځان خوش کړه. وای رحمت شاه بچا بار شي خان بیا پیسې وواسه باندې هلکه دا پیسې هم خو پاسې به نه کړه. خان جي 1000 روپۍ راکړه اخري دو لګوم. یعنی که د ظالم بچه دونه خو لګې 10 لاکه دې یو یوړې کور دې بیلو اجره دې بیله څاروي دې بیلل نو نور نه داسې درکړم. لا لا بس نصیحتونه راته مه کوه 1000 روپۍ راکړه اخري دو لګوم د هلکان نه پاسي. ماړه پاس راشته قبضه راته ختمه کړه نو بیا به نور سره ګورو پاسه ته یو 1000 روپۍ راکړه راله زه نشته را سره بیخي را سره نشته سړیه بس بیلې ورځې بیا به راکیم که نه پیسې خو ختمې شوې نو اوس به جواري پسې کومه یاره امدادي ترین کومه. السلام علیکم ټوني بچي. هلو داجي ګله څنګه تعلیم دې څنګه روان دی؟ تعلیم مې سم ښکلې روان دی ښه برابر. شکر دی شکر دی. داجي ګله د 14 ته داخله کومه او یو 50 روپۍ رانه غواړي. بچي نو داسې خبره زما را 14 لک روپۍ په اکاونټ کې پرتې دي ځان له راواله که نه. نه داجي ګله وایم ستا د اکاونټ دا 13 لاک روپۍ دې رالیکلي 1 روپۍ دې راباندې حرامې که راوالم ته. بچي دا زه چې دا دونه خواري مزدوري کوم دا ستا لپاره اخته یم راواله پې ځان له. نه بالکل نه رالمه. خدایا پاکه ښه داسې کار دی ټوني بچي داسې کار وکړه چې د حیات الله دوکان ته ورشه او دا زه بازار ته ځم ایزي پیسه درته کوم ځان له راواله صحیح ده. ښه ده ټیک ده داجي ګله بس کار وشو 50,000 اوس به دو لګو ګورو. وعلیکم سلام. صحیح ده پیسې لږې راغلي. دا ولې ها 50,000 ها غلامیا خدلو برابر کې حوجره کې مشوړه مې راواغشته بس ته راغې دو د پاره ها سړي زما پیسې راکړه جلال درب کم در قرضدار چا وجلی نه دی چا وجلی نه دی زه نن وجنم یارورا بیا ما که یو چا کمې کېنه په جواره کې کنه نو نوې زړې و مې له غونډې ختمې کړي بچا کومه دې څه کار نشته ګوله ما له خپلې پیسې راکړه 1,000 روپۍ مې خرڅ درکړي دي. ګوره جلال څلوره مرض جواري مې نه کړو دماغ مې بیخي کار نه کوي. ستا به دماغ دا کار کوي یا به نه کوي خو زما دماغ ګورې مکمل کار نه کوي. راکوه پیسې شابه ته خو په بدماشۍ غواړې پیسې. بدماشۍ باندې غواړم په رضې نه غواړم. راکوه پیسې چې په بدماشۍ غواړم لیواله راکړه دا څونه کې ګورې هلو شمشاد کاکا سیپوره ماستا او سیپورې خیر شه. از یې سروري په خپل قرض کې ویشتم هغه له خو 50,000 روپۍ ما ته 14 داخلي دپاره لیکلې وي. شمشاد کاکا دا داسې کې 50,000 روپو خبره نه وه هغه ستا کور ستا اجره ستا غونډ د بینک پیسې ټولې هر څه یې بیللي دي
په جواره باندې تاسو وړم خیر شه تاسو چپ یار کینه څه چلو شو خیر شه څه مسله ده یاره یا زلی خان وروره ما خپله ځواني او اولاد دواړه بیلل زوی مې جواري کوره په جوارۍ کې 24 په قرض زما هغې خوارۍ هېڅ پیدا ونه کړه خو زه تاسو ته دا نصیحت کوم چې دا وطن پرېږدو خپل پاکستان ته لاړ شو او د خپلو بچو مستقبل جوړ کړو د رزق وعده الله کړې ده زه چې ځو راپاسې